نن د بلخ ولایت د شورتیپې ولسوالۍ د آمو سیند تر څنډو راغلي یو. په تېرو څو وروستیو کلونو کې د خلکو زرګونه جریبه ځمکه او همداراز کورونه ویجاړ کړي دي، له منځه یې وړي دي. اسلامي امارت په وروستیو کې په نږدې وختونو کې اقدام وکړ چې د آمو سیند څنډې ورغوي او کارونه یې هم سل سلنه پای ته رسېدلي دي او جوړ شوي دي. په شورتیپې ولسوالۍ کې د آمو سیند څنډو د بیړنیو تحقیماتو چارې پای ته ورسېدې. د بلخ ولایت سیمه ییز چارواکي په شورتیپې ولسوالۍ کې د آمو سیند څنډو د بیړنیو تحقیماتو د چارو له پای ته رسېدو خبر ورکوي. د دغې پروژې د کار څرنګوالي په موخه د یاد ولایت یو شمېر چارواکي د خوشتیپې ولسوالۍ ته تللي وو. د مسؤلینو په وینا د آمو سیند غاړو د بیړنیو تحقیماتو یا ټینګښت چارې د تیر کال په سلوغې میاشتې پیل او د څه باندې 6 میلیونه افغانیو په لګښت پای ته ورسېدې. د شمال سیندیزې حوزې رئیس عبدالحکیم حاجي حکمت وایي د آمو څنډې له کندوز ولایت څخه تر جوزجان ولایت پورې ډېر ځایه تحقیمات اړین دي، خو دې سیمې ته ځکه لومړیتوب ورکړل شو چې د هزار توقي کلي جامع جومات، تاشگذر لیسې او لوی دینی مدرسې ته زیات خطر متوجه و. به سه تقسیم شده، به سه کاتگوری. یک تقسیمش خیلی عاجل بوده و دوم و سوم مرتبه، اما که خیلی عاجل اول قدم بوده اونا کار شروع شد. با 4 ولایت کار شروع شد که با تخار، با کندوز، با مزار شریف و با جوزجان، با می 4 نکات کار شروع شده و عاجل کار شروع شده. چون که کار با می 4 ولایت شروع شد، هم محل 4 ولایت زیر کار شد و به ولایت بلخ بامی قشلاق و بامی ساحه شورتیپه ولسوالیشه، بازار توقی و تاشگذر اینجا هم بامو وقت کار شروع شد. په بلخ کې د آمو سیند د تحقیماتو پروژې مسؤل انجینر بهرام منیب وایي 3 میاشتې وړاندې د شورتیپې ولسوالۍ په هزار توقي سیمه کې د خلکو سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه، کورونه، ښوونځي او جوماتونه له ویجاړېدو څخه وژغورل. د ده په خبره د آمو سیند پاتې برخې د سیمې خلکو څارنې او ساتنې ته اړتیا لري. تقریبا 3.5 ماه قبل ما در ساحه هزار توقی کار را آغاز نمودیم که من جمله 19 دکه را در قریه عریق باتور ساختیم و در نتیجه آن صدها جریب زمین زراعتی، باغات، بازار، مدرسه، مکتب و خانه های مردم از تخریب نجات یافتند. کارهای موجوده نیاز به مراقبت جدی دارد. در این مورد از مردم محل و ادارات زراعت خواهش میکنم تا در این مورد توجه نماید. ورته مهال د بلخ د والي مرستیال مولوي نورالهادي ابو ادریس وایي دا یوه ډېره ستره پروژه ده، ډېر لګښت پرې راځي او په همدې خاطر ډېر وخت ته اړتیا لري. ښاغلی ابو ادریس زیاتوي په نږدې راتلونکي کې به د آمو سیند غاړو د تحقیماتو چارې په اساسي ډول پیل کړي. این پروژه که در اینجا شروع شده این در حالت اضطراری اولویت است. این کدام جایی که ضرورت اولویت بوده او را در حالت اضطراری در اونجا شروع شده. بعدا در آینده این پروژه ها شروع میشه با بنیادی شروع میشه، چون که این پروژه بسیار یک کار کلان است، بسیار یک کار پرمصرف است. واضح خاطر که است این بسیار خیلی زمانگیر است، طولانی است، وقت میگیره و قرار با قرار انشالله این آهسته آهسته همه کدام ضرورت که شما همین در سواحل در یکی این منطقه و ولسوالی شورتیپه گرفته تا تخار و تا چه کندوز و تی طرف دانکویا این پروژه کارش روان است. بلخوا د شورتیپې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي د اسلامي امارت د دې بیړنۍ پروژې د بشپړېدو هرکلی کوي. د دوی په خبره مخکې د آمو سیند له تحکیمېدو یې زرګونه جریبه ځمکه او کورونه وړي دي. چې دا را دریا میگرفتن اینم خوب است. حال امارت اسلامی ایره کوشش کردن بسیار زمین ها را گرفت، حال نمیگره. حال خوب است، بسیار زمین ها را باغا را گرفت، بسیار زمین کشتکار زراعتکار را گرفت، بسیار زمین ها را گرفت. خدا تقریبا گفته میتونم لیکن چند هزار جریب 1000-2000 جریب زمین ها را بیخیل گرفته دیگه. بیرون حال خوب است، یعنی نمیگره. حال خوب است، امارت کوشش کرده، هیله خوب شده. دغه چارې داسې مهال پای ته رسیږي چې تر دې وړاندې د دغه سیند د اوبو راوتو له امله
په تخار، کندوز، بلخ او جوزجان ولایتونو کې د عامه تاسیساتو او استوګنیزو کورونو پر ویجاړېدو سربیره ګڼې کرنیزې ځمکې له منځه وړي او د دغه ولایتونو اوسیدونکو ته یې پراخ مالي زیانونه هم اړولي دي.